ګرانو کتونکو نننۍ کهاني زموږ د یو داسې ښځې په باره کې ده چې ردې دا پوره چې سمرورو په یو سپي کې بدلېږي او ردې ټول حرکت چې کم وي هغه دا د سپي کوي د دې یو وړوکی ماشوم وي دا هغه ته هم ټوټل حرکت چې کم وي هغه د سپي حرکت یې ورته ښیي د کهاني په شروعات کې موږ ته د ناتاشا په نوم یو ښځه وښیي چې ردې د 2 کالو وړوکی ماشوم وي او ردې ماشوم پلار چې کم وي هغه همیشه د کور نه 1 میاشت یا 2 میاشتې بهر کار کوي دا خپل د ماشوم راواخلي د ماشومانو خواته راولي هلته کې ماشومانو ته ښې خبرې خی او تور طریقې ورته خی په دې ځای کې د ناتاشا پسې یو ښځې راشي او د ناتاشا دلته کې ډېر تعریف وکړي ځکه چې ناتاشا یو پینټره وي او دا ناتاشا ته وایي چې ستا پینټرې خو واقعي لاجواب ده خو ناتاشا ورته ووایي چې زه اوس پینټري نه کومه بلکې زه خپل ماشوم ته خپل ټول ټیم ورکومه د دې نه بعد ناتاشا خپل ماشوم کور ته راولي د شپې د خپل د ماشوم د کولو دپاره دته عجیبه کهانیانې سناوي خو دا ماشوم نو د کېږي ناتاشا ډېره زیاته غوسه شي خو دا قابو کې پزان او ماشوم ته سونه وای بیا موږ ته د سحر سین وخی چې د مور د ځان نه ګوړه جوړه کړي ناتاشا خپل د زوی په پوره کور کې ګرځي خو ردی په ملا د تخارخ محسوس شي دا چې کله باتروم تلاړ شي دا چې لاندې وګوري د ته داسې محسوس شي چې د بوډاګانو شانتي په ما باندې یختر روان دي او ردی په مخ باندې هم د بوډاګانو شانتي یختر رواني یعنی د ته ځان کې ډیره تبدیلی محسوس شي ورسره د ته د غاخونه هم ډیر زیات تیره غون تخ کاریږي د دې دا مقصد وی کې دی چې زه بوډای کې ګمار دي د وجه سحر له د ناتاشا خاون راشي ناتاشا هم ډیره زیاته خوشاله شي او ورسره د ماشوم هم خوشاله شي په دې کې د ناتاشا خاون الکس وای چې کمپنۍ مالا اډو چټی نه راکای کمپنۍ اډو دا وای هم نه زما هم فیملی دا اوړکه بچی مې د اډو کمپنۍ مالا چټی نه راکای د دې د وجه مالا ګورځي چټیانه راوړې دي او زه ډیر زر کار لا واپس زم په دې کې وته ناتاشا وای چې ماته زما په جسم کې ست تبدیلیانه محسوس کیږي زما غاخونه هم تیر شو او زما په جسم د بوډاګانو شانتي یختراخي او بل د لری نه په ما باندې د شیزونو بین لګي یعنی زما د سپیمو طاقت چې کم دی دا ډیر زیات سیوا شو دی خو الکس ته د خبرې نظر انداز کی هغه وای کې د شي چې تستړی شوی دا د هغه مسله دا نور اسم نشتا ناتاشا دلته کې خپل خاون ته و چې زه خپل د زوی خیال एकदम کزت لګ نظر لري کم هغه بهر منډه کې او یا سناسه شرارتونه کوي او زمانه د دیکبال چې د نور نکیږي تلک د دیکبال وکا ځکه الکس خپل د زوی په سلخانه کې لمبي خوده ارشیده پاره د خزته ضرور आवाज کوي کله تولیه راوړه کله صابون کم دی د خځې ډیره زیاته غوسه شي خدا بیا هم د دې ناتاشا ولا تولیه ویسي چې وګوري زوی لامبي او خاوني په موبایل کې ځان مصروفه کړي په د شپې دا ټول ودوي خدا زوی ډیر زیات جاړي په دې ځکه ناتاشا د خاون ته وایي چې ته خپل د زوی لقلار کا خو هغه ډیر بیغمه ودی اډو لقیږي هم نه د دې د وجې ناتاشا خپل د ماشوم چې کمی دا په طریقه په د باندې د شپه تیر کې او د ود کې چې سهار شي د ناتاشا حالات خراب وي الکس په سیرا شي دې ته و چې ولې تر شپې نه او د شوی الکس ته و چې زه خو یو سپیم او تا ته پته را چې سپی د شپې ثابت شپه یخ پراته وي سپی شابت شپه چې کم وي هغه غواپی سحر د دې خاون روان وي واپس کارلا د ناتاشا ته و چې خوشاله وسه او خپل خیال ساته ناتاشا وته و د کور ټوله ذمہواری په ما د څنګه خوشاله اوسم دا په دې ځکه د خپل خیال کې د الکس نه یو سپیړه هم وتم به خدا ر دې او خیالي د دینه بعد الکس د دینه لاړ شي دا خپل د ماشوم راوخري او یو پارک تلاړ شي په پارک کې دا لبي کوي دا په موبایل کې مصروف او زوی په د غزې کې لبي کوي ردې طرف ته یو دوه سپی راشي او د دې سپو ته ډیره زیاته خوشاله شي لکه چې دا هم زما یو پریوار دی ځکه چې په دې کې د اول نه د سپو سر سمټایمز هم راغلي دي او دا خپل زوی سره د غورز ډیره په خوشاله باندې تیر کی دا په دې پارک کې ملاسته او دې تر دې د مور خیال راشي د دې مور یو بهترینه سنگر وی خو هغه هم د دې چې کله بچي او شو د هغه د وجې دی بیا خپل سنگینګ چې کم دی هغه پرې خو دو لکه څنګه چې ناتاشا یو بهترینه آرټیست ده خو د دې ماشوم شوه دی ردی د وجې دا ټول ټیم خپل د ماشوم لا په یوازې ور کوي د دې نه بعد ناتاشا کور ته راشي د دې د ماشوم رنگونه راغستي او په دې رنگونو باندې دا کور پوره ځې خراب کی ناتاشا چې د آلاتو ګوري دا ډیره زیاته غوسه شي خدا په ځان باندې کنټرول کوي او دا رنگونه ټول صفا کوي د دې نه بعد دا باتروم تلاړ شي د تسخرخ محسوس شي دا چې ځان په شیشه کې وګوري د دې سوړه غونته لکې راختی دا پاستانه باندې د قلکې چې کوم ودا ماته کې
او ردینه سا عجیب غونته یخته راوځي لکه څنګه چې د سپو نه راوځي. ناتاشا ته داسې محسوس شي چې زمانه چرته سپی خو نه جوړیږي. دا سپر سټور ته لاړ شي. دا په سپر سټور کې چې سا اخلي هغه د سپو په شانتي بیني او کله د سپو په شانتي حرکت کوي. دا ردینه ډیره زیاته پریشان شي ځکه چې په دې کې څه بدلاو راځي. د شپې ناتاشا او د دې باندې څه आवाज ولګي دا چې د کور نه بهر راشي. د کور نه بهر دنیا سپي ولاړ وي. ناتاشا ډیره زیاته خوشاله شي. خو دا په ناتاشا باندې حمله وکړي او دا ناتاشا ډیره بوري تر سره وچیچي. خو په دې کې د ناتاشا سترګې کولاو شي. موږ ته پته ولګي چې دا ناتاشا یو ډیر خطرناک خوب لیدلی و. سهار ناتاشا په کچن کې کار کوي. د دې ماشوم یو وړوکی منګک مړ راغستی. دا ناتاشا ورته وایي چې دا منګک بهر غوځار کا. دا زوی تی بهر منډه کې. ناتاشا هم په د پسې ور منډه کې. خدا چې بهر راوځي دلته دنیا سپي او جانوران پرندې مړه پراته وي. ناتاشا ډیره زیاته ویریږي. دا یو لایبرری ته لاړه شي. لایبررین ته وایي چې ما ته یو داسې بوک راکه په کم کې چې دا انسان نه سپی جوړیږي یا څه بل څه جوړیږي. لایبررین دی له دقسې یو بوک ورکړي یعنی چې ما ته پته ولګي دا څه ماجره ده. په سباله ناتاشا خپل د زوی سره یو رستورانت ته لاړ شي. د په هغه ځای کې خوراک کوي. ناتاشا بالکل د سپو په شانتي ډیر تیز خوراک کوي. خو دې ته ډیر زر پته ولګي چې د خلکو په ما باندې نظر دی. د دې نه بعد دا خپل د زوی ته د سپي اکټینګ وکړي یعنی چې د خلکو دا مقصد شي چې دا خپل د زوی خوشالولو لپاره دا کوي. ناتاشا چې کور ته راشي دا چې وګوري الکس عمر غلی. دا لاړ شي سلخانه ته لمبلو د پاره. خو په دې ځای کې پسې الکس راشي او دې ته وایي چې د ماشوم دا پیسې څنګه ختم شوي دي. ناتاشا وته وایي ما ته څه پته را چې پیسې ختم شو دی. په دې کې دا د شپې اودې خوردي دا زوی دا تنګي د دارا پاسي په نیمه شپه کې او په الکس پسې راشي. الکس ته وایي چې ته خپل زوی او د کا. الکس په گیم کې مصروف دی ځان له گیم کوي. ناتاشا ډیره زیاته په دې ځکه خوششي. دا د دې د خیال چې د سپي په شانتي په د باندې ورټوب کما. خو الکس په صحیح ټیم کې دی ته وایي ټیک ته ز خپل زوی او د کوم. د دې نه بعد ناتاشا ته ډیره بېچینی محسوس کیږي. دا په دغه ځای کې سملی د دوی د کور یو پالتو پښوی هغه په دې پسې راشي. ناتاشا ر دې نه ډیره زیاته پریشان شي. دې ته ډیره زیاته بېچینی محسوس کیږي. دا هغه کتاب راولي کوم کتاب چې د لایبرری نه راوړی او دې ته پته ولګي چې د کوم کې چې د اندوماتولوژي د شرنا یو ذکر چې د اغې نه به هم داسې یو سپی جوړېده. ناتاشا ته پته ولګي چې زما مور به هم د سپو په شانتي حرکتې کولې. د شپې چې د په کور کې دا ټول اودوي دا د کوره بهر راوځي او د سپو په شانتي روانه او په غواپلو شروع کی او یو دم خپل پوره جسم په سپي کې بدل کی. د دې نه بعد بیا دا کور ته راغلی د ځان نه انسان جوړ کړی او دا په باتروم کې لامبي د دې د جسم نه دنیا خټې په دغه ځای کې اوزي. الکس پسې راشي. الکس دې ته وایي چې آخر ته ګوره د شپې کور نه بهر وتې وي. خدا وته صرف بانه وکړي چې زه صرف د واک لپاره وتلو هم. سهار الکس په خپل کار باندې واپس لاړ شي. د دې نه بعد د ناتاشا زړه ته لږ ډیره خوشحالي میلاو شي او دا خپل زوی ته ټوټل طریقې د سپو په شانتي ښایي. د سپو د کټورې نه څنګه انګولې خوري او د سپي په بستر باندې هوده کوي. د دې نه ناتاشا ته ډیر زیات سکون میلاو شي. پر دې سره د دې زوی ته د اره خبره مني. بل طرف ته الکس چې راشي هغه چې وګوري چې ناتاشا زما د زوی نه بالکل سپی جوړ کړل او د سپو په شانتي حرکتې کوي او خوراک هم د سپو په شانتي کوي. الکس ډیر زیات ویریږي. ناتاشا وته وایي چې زما زوی زما خبره په دې طریقه باندې مني. خو الکس ډیر زیات پریشان شي چې اسینه سبا زما زوی غټ شي او د ځان ته بالکل یو سپی وای او د سپو په شانتي حرکت وکړي. د شپې ناتاشا الکس ته وایي چې زه خپل د ملګرو سره پارټي لازم او ته د ماشوم خیال ساته. دا ځان تیار کړي او خپل ملګرو سره یو بار کې ناستوي. په دې کې د ناتاشا په شانتي یو خزوي. د دې پکې هم یو لور وي خو دا خپل لور په خپل نه ساتي بلکې د هغه د پاره نوکر ساتلی وي. د دې د وجې زه خپل آرټیست چې کم کار دی هغه هم کوم او خپل د کور کار هم کوم. د دې نه بعد د خوراک خوري. ناتاشا د سپو په شانتي خوراک کوي او د دې نه بعد دا په غوپا پیدو شروع شي. دا ټول ډیر زیات ویریږي. دا د غزې نه بهر راوځي او د ځان نه سپی جوړ کی او د غزې نه منډه کی. د کور خواته چې لاړ شي د ډیر نور سپي مرګري وي. دا ټول شپه راتو سره په خوشحالي تیر کې خو د شپې خپل پښو دا پکې مړ کی. سحر چې دا پاسې دی ته خپل د غلطۍ احساس وشي چې اخر دا پښو ما ولي وجل. دا خپل خاوند ته ونوي او پټي په گارډن کې دا پښو خخ کی. په دې ځکه ناتاشا الکس ته وایي چې زه خپل د ژوندۍ نه نور تنگ شوم او زه تاسو سره نور وخت نشم تیرولی. دا الکس ته وایي چې د ماشوم ټوله ذمہواری په ما ده او زه نور ډیر زیاته تنگ شوم تاسو سره نور وخت نشم تیرولی. دا الکس ته وایي چې زه څو ورځې ستانه یوازې اوسېده غواړم چې زما زړه ته لږ شانتي
زیاتی میلاو شي. نتاشا لایبرری ته لاړه شي. لایبرری کې یو ښځه هغه دې ته وایي چې ماشوم ذمہواري چې د داسه آسان کار نه دی او بل ماشوم کېده چې دا هم څه آسان کار نه دی، دا قسمت والا کس چې دا هغه ماشوم وشي. په دې ځای کې نتاشا ته پته ولګي چې زما په مور کې د سپي عادتونه او هغه عادتونه په ما کې رالل او زما نه زما زوی ته د عادتونه روان دي او اسې نه چې سبا زما د زوی نه سپی جوړ شي. بل طرف ته الیکس خپل د زوی ډیر خیال ساتي، ورسره دا هم خپل د زوی خیال ساتي. نتاشا خپل ایکسرسایز شروع کړي او خپل چې آرټ کمکاري هغه شروع کړي. د دې سره دې ته ډیر زیات سکون میلاو شي او دا خپل د زوی خیال ډیر په مینه ساتي. د دې نه بعد یو پینټینګ جوړ کړي. بل طرف ته الیکس خپل زوی خیال چې ساتي، د ته پته ولګي چې ماشومان ساتل چې داسه اسانه خبره نه ده. زما د ښځې څومره سخته تیره کړله. بل طرف ته نتاشا ډیره زیاته خوشحالي محسوس کړي. دا خپل مرګري یو آرټ سیشن ته راوغواړي. دی پکې یو ښایسته تصویر جوړ کړی. د دې مرګري ډیره زیاته تسلي او داد ولور کی. بل طرف ته الیکس نتاشا خپل د غلطۍ معذرت ته وغواړي چې ما چرته هم ستا قدر نه دی کړی او ما ته اوس پته ولګېده چې تا باندې د دې ماشوم څومره ذمہواري او څومره مشکل کار دی ماشومان ساتل او زوستانه ډیر زیات شرمنده یم. اته ما ماف کا. دا ښځه خاوند یو بل غاړه غاړی شي او د خپل ټولې ګیلې ایرې کې. د دې نه بعد په میل کې خپل د ماشوم خیال ساتي. د دې نه بعد د نتاشا یو لور وشي او الیکس او دا نتاشا خپل د لور په میل کې خیال ساتي. د دې نه بعد د نتاشا دماغ بالکل پرې شي. اصل کې د دې د دماغ دا رزوینه ډیره زیاته پریشان وي او دې ته داسې خیالونه راځي چې زه یو سپی یم، خو په اصل کې دا یو سپی نه بلکې د دې ماشوم د دې ژوندۍ لګه خراب کړي. دا غي مین ریزن دی چې ردی د شپې خوبونه ورک شوي د دې ماشوم د جړا د وجې. یعنی دا په ښځه ډیره زیاته ذمہواري خو چې کله ولا خاون سات ورکې نو د دې ژوندۍ رو پرو خوشحالي طرف ته روان شي او دا بالکل هغه حرکت نه کوي چې یو سپی کوي.